زه اوس خاص کوم صدر محفل ډیر محترم مشر سید محمود احمد صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. یو حس ته چې هغه باطني حس او په لاره تېرېږي او پرې فتح نظر ولګي، نو هغه به پوه شي چې دی عام سړی نه دی. قافیه شناسي چې په چا کې هغه به وپېژني چې دا عام تخیل دماغ نه دی، اعلی دماغ اعلی تخیل کوي. نو دغه شان ووایي چې دا څوک دی، ځکه انسانان ټول د آدم علیه السلام اولاد دي، خو په دې کې څوک اعلی، څوک اوسطي او څوک ادنایي. دا په جسامت باندې نه، دا هغه باطني حس دی چې هغې ته تخیل وایي. هغه څه کوي؟ هوا راوالوځي، د دې دماغ وتخنوي او دته هغه رنګونه چې موږ هغه اووه رنګونه چې عام خلک کیني، هغه دی نه، د دې نه علاوه دته نور رنګونه په نظر راشي چې هغه په کینوس باندې راولي. دغه زمونږ دا ملګری چې هغه د هغې مکمل عکاسي دی چې هغه حافظ صاحب وایي چې ما در کیان عکس رخیار دیدیم، چې دی په هر یو دغه کې یو څه ایني. خو دا زمونږ بدقسمتي به ورته وایو چې زمونږ په پښتنو کې ډېر آرټسټان پیدا شو، شاعران او ادیبان ډېر زیات دي، خو دې فن ته ډېرو کمو خلکو توجه ورکړله. شاعر چې یو تن هغه باندې کتاب هم لیکلی و، یوسف لودي، چې په هغه باندې دیباچه خان عبدالولي خان لیکل وه، خو په هغې پابندي ولګېده او هغه کرښې هغه لکیرې چې هغه تخلیق کړي وو هغه عامو خلکو ونه لیدې. نو زه به دا ووایم چې رفعت خټک کوم د خپل کار کمپایل کي او په داسې شکل کې ویني چې دغه راتلونکی نسل هم دا دغه کې چې سیده ساده یو هغه سړی چې په هغه باندې د تعذیب بد اثرات نه دي راغلي، هغه اوریجنل دی. ځکه غني خان وایي چې civilization is the surrender of man perfection into mass imperfection. په ده باندې په خپله باندې هغه ماس امپرفیکشن په ده نه دی راغلی، ده په خپله مکمل دی او کامل دی. لکه فرض که د ده دا لکیرې چې ده ویستل دي دا هغه دي چې دا د انسان تخلیق خو موږ د آدم علیه السلام اولاد یو او هغه د جنت نه راوتی دی، د جنت نه راویسته شوی دی. د په موږ کې هم د هغه جنت خو موږ به د هغه ډېره موده زموږ ګناهونه داسې دي چې موږ د جنت تصور نشو کولی، خو لیکن بیا هم زموږ په لاشعور کې د جنت هغه رنګونه، هغه بهارونه او هغه ګلونه زموږ په تصور کې دي، زموږ په تخیل کې دي چې هغه یو اعلی دماغ هغه په کینوس باندې راوستی شي. هغه په بهار کې هغه خزان لیدی شي او په بهار کې غني او د خزان رنګونه ومیني، ځکه چې د معاشره د عکاسي کوي او هغه تخیل چې لاړ شي دا جنت عکاسي کوي، دا هغه بهارونه او هغه رنګونه. لکه څنګه چې یو نغمهګر د ونو د جنت د ونو اواز دا چې یو بل سره ټکراویږي دا چیني، د هغه د ده نه سرنده او یا رباب جوړ کړي. ستاسو نو ټولو شکریه او ستاسو وخت نه لمه، ځکه چې وخت ډېر شو. مهرباني.